په تحصیل شبقدر کې د فلاحي تنظیم دوابه فاؤنډیشن لخواه د علاقایي غریبانانو کونډو رونډو او ضرورتمندو سره وخت په وخت مختلف قسمه مرستې ترسره شوې دي چې ورسره ضرورتمند خلقو ته په مشکلاتو کې سناسه کمی راغلي دي. په دغه نور تفصیل ورو د حیات اقبال حیات په خصوصي رپورټ کې. چې د ځان وي نو یوازې په میدان وي، چې د بل شي نو د هر یو سړي خپل شي. دا یو روښانه حقیقت دی چې کوم خلک د انسانیت په خدمت یقین ساتي او خپل جون یې د اولس خدمت ته وقف کړي وي، نو هغه خلک ټول عمر د خلقو په زړونو کې ژوندي وي. په دغه ښاغلو کې عارف احسان هم شامل دی چې د دوابه فاؤنډیشن شبقدر فلاحي تنظیم د سوري لاندې د کونډو رونډو د بیوزلو بېدستو د غریبانانو او مظلومانو د بیکورو او سرتورو او د وړو او زړو لپاره یې په ځان شپه او ورځ یوه کړې ده. تر اوسه یې د شبقدر په سطحه ګڼ شمېر فلاحي او د خیر ښېګړې کارونه ترسره کړي دي. د خپل تنظیم په کارکردګۍ او خدماتو د تنظیم مشرتابه عارف احسان خپل خیالات په دې ټکو کې څرګند کړي دي. الحمدلله د دوابه فاؤنډیشن بنیاد چې کوم دی په 2018 کې مونږ ایښو. الحمدلله اوس پورې تقریبا 400 پورې دا هند پمپ مونږ په تحصیل شبقدر کې وکړې. 50 چې کوم دی د یتیمانانو ودونه د جهیز لپاره غوي ته مونږ پیسې ورکړې. د 50 نه زیات چې کوم دی روزګار سکیم مونږ په شبقدر کې وکړو. دین علاوه فوډ پیکیج ورکو. کله چې یخني چالو شي نو الحمدلله غوي ته ګرمه کپڑے صادره جرابې دا وته ورکو. کوم یتیمانان دي د معذور د لپاره مونږ ویل چیر ورکو. کوم مدرسه کې د کارپیټ ضرورت دی، د قران پاک ضرورت دی، رهیلونو ضرورت دی. الحمدلله په تحصیل شبقدر کې هغه مونږ وکړل. دین علاوه تقریبا فوډ پیکیج چې کوم دی ډیر یتیمانانو غریبانانو ته د دوابه فاؤنډیشن سیټ نه رسي. کوم خلک چې د خپل معاشري او د قام د فلاح او بهبود او د خیر ښېګړې لپاره په زړه کې درد او جذبه لري، نو دا زموږ د ټولو شریکه ذمہواري جوړیږي چې د دغه خلکو سره اوږه په اوږه ودرېږو او د خیر ښېګړې په کارونو کې د خلکو سره خپله برخه کردار ادا کړو. حیات اقبال حیات قام ټي وي شبقدر.